د خوښۍ ورځې دي چې ښوونځي ته ځي، خو پوهیږي چې د دوی دا خوښي دایمي نه ده. نجلا چې 14 کلنه ده او د ښوونځي په 6م ټولګي کې ده، د خپلې راتلونکي کال په اړه اندېښمنه ده چې ښوونځي ته به د تلو اجازه ونه لري. متعلم صنف 6 مکتب هستم و هر روز با امید تازه به مکتب میروم، اما از این متأثرم که در سال آینده نمیتوانم به مکتب بروم. بنابراین من تصمیم گرفتم که خود را در مکتب ناکام کنم و دوباره صنف 6 را بخوانم. ښوونځي ته د دغو زده کوونکو انګیزه او لیوالتیا افغانستان شموله ده. یلدا یوه بله زده کوونکې ده چې وایي ښوونځي ته د نه تلو بد خوب یې ځوروي. وقتی که از مکتب به خانه می‌آیم می‌بینم هر روز از روزهایی که به مکتب می‌روم کم می‌شود و من بسیار نگران می‌شوم. هغه نجونې زده کوونکې چې له تیرو 2 کلونو راهیسې ښوونځي ته له تللو پاتې دي وایي له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وایي د خپلو خویندو په اړه چې اوس په 6م ټولګي کې دي اندېښمنې دي. خواهرکم نیلم جان متعلم صنف 6 مکتب است که با هزاران امید می‌خواهد به مکتب برود، اما نگران هست این است که سال دیگر به مکتب برود و هر روز میگوید که نمیخواهم خانه نشین شوم و تصمیم این را گرفت که صنف 6 را دوباره بخواند. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته له تللو بې برخې دي. من به بسیار خوشی به مکتب می روم و من از این می ترسم که بالاتر از صنف 6 را نخوانم و امید دارم که بالاتر از صنف 6 را بخوانم. له 6م ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 661 ورځې تیریږي، په داسې حال کې چې د کار پراخ کورني او بهرني غبرګونونه لرلي دي او حتی دیني عالمان هم د طالبانو دغه پریکړه د اسلام له لارښوونو سره په ټکر کې بولي. خو د طالبانو مشر له خپلې پریکړې نه دی په شا شوی او د ښه راتلونکي لپاره د افغانستان د سلګونه زره نجونو خوبونه له خاورو سره یو شوي دي.